مونږ چې د ښار کومه کوڅه کې کور واخلو مونږ چې د ښار کومه کوڅه کې کور واخلو هلته حیرانه د کورونو کرایې هم اوچتې شي. مونږ چې د ښار کومه کوڅه کې کور واخلو هلته حیرانه د کورونو کرایې هم اوچتې شي او زمونږ عاشقان جوګ در جوګ بیا دیدار له راځي. زمونږ عاشقان جوګ در جوګ یا دیدار له راځي. مونږ سره د عاشق سرمایه‌دار سرمایې هم اوچتې شي او زمونږ د بدن خمبیر کې شات او مالګه دواړه شته دی. زمونږ د بدن خمبیر کې شات او مالګه دواړه شته دی. ساړی کې ناف کتو سره زمونږ نرخنامې هم اوچتې شي او مونږ لکه شراب په بوتل کې ګډېږو. زمونږ سکلو سره د خمار مستې پیمانې هم اوچتې شي او مونږ د مغرور عاشق اداګانو محتاج نه یو. مونږ د مغرور عاشق اداګانو محتاج نه یو. مونږ ته چې سړی ګوري زمونږ نخرې هم اوچتې شي او زمونږ د شونډو خاپونه د ښار په دیوالونو رقم دي. زمونږ د شونډو خاپونه د ښار په دیوالونو رقم دي. مونږ ته چې مولا ګوري د ګناه فتوی هم اوچتې شي او مونږ چې محفل کې تجلی شو رڼاګانې خورو. مونږ ته ناز د خماري رندانو سرحاني هم اوچتې شي او مونږ چې د شیرین محل امرسونه چک واخلو. مونږ چې د شیرین محل امرسونه چک واخلو. ګلاب جامن خو ګلاب جامن امرسي هم اوچتې شي او مونږ چې د جماعت مولا ته ورترغاړه شو خلق توبه توبه کوي. مونږ چې د جماعت مولا ته ورترغاړه شو خلق توبه توبه کوي. زمونږ فعل شیطانی شي تانی هم اوچتې شي او مونږ چې د رسالې په سرورک پاڼه راشو. مونږ چې د رسالې په سرورک پاڼه راشو. مونږ سره د ورځپاڼې قیمت افسانې هم اوچتې شي او مونږ چې شاعر ته وګورو په قلم راغستو یې مجبور کړو. مونږ چې شاعر ته وګورو په قلم راغستو یې مجبور کړو. د شاعر جذبات مونږ سره لوبې کړي ترانې هم اوچتې شي او اخري شعر د مقطع چې مونږ د صمد خلیل غزل کې لکه روح ګرځو. مونږ د صمد خلیل غزل کې لکه روح ګرځو. مونږ سره شعر کې د محبت دنګې معنی هم اوچتې شي. مونږ سره شعر کې د محبت دنګې معنی هم اوچتې شي. دنګې معنی هم اوچتې شي. ډیره مهرباني.